شنو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نن د اپریل 28 د 2020 کال د روژې دریمه. نن به زموږ بحث په بیبي خدیجه څوک وه او په اسلام کې د ښځو یادونه په کومه کچه ده. مخکې د دې نه چې موږ د بیبي خدیجې لنډې او خلص معرفۍ ته لاړ شو، بهتره به دا وي چې موږ یو لنډه مقدمه ولرو. کله چې موږ ګورو چې آدم علیه السلام دنیا ته راځي، تر هغه پورې سکون نه پیدا کوي تر څو پورې چې حوا انا د دې خواته راځي او د عرفاتو په غونډۍ یو دی بل ګوري، او دلته بیا سره د نوي ژوند او د نوي دغه قصه پیلېږي، د ژوندانه قصې پیلېږي. همدارنګه موږ کله عیسی علیه السلام یادوو نو خامخا به بیبي مریم ورسره یادوو او د هغې په مناقبو به ګډېږو. او همدارنګه که موږ ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام یادوو نو خامخا به د سارا بیبي یادونه کېږي. که کله موږ د سلیمان علیه السلام باندې خبرې کوو او قرآن موږ ته د دې قصه کوي نو خامخا به د سبا ښار او د بلقیس په پاچاهۍ باندې خبرې کېږي. او همدارنګه که موږ نور مخکې راځو او کله چې موږ د احادیثو څخه والي باندې خبره کوو نو هغه احادیث چې د بیبي عایشې نه روایت دي دا ډېر معتبر او معزز دي او ډېر ثقه دي. همدارنګه د قرآن کریم صورت، یو صورت مریم، بل صورت نساء، همدارنګه سوره نور، سوره بقره او په ډېرو صورتونو کې د ښځو په ښځو او په مېرمنو بحث شوی دی، او خاصتا دغه دوه صورتونه خو د دې په نوم دي، قرآن کریم او سوره نور. که موږ ګورو مطلق ټول بحث په همدې دی، د ژوند په طرز او د دې په دغه باندې، یعنی بې له ښځو ژوند ممکن نه دی. او دین او مذهب د ښځو په اهمیت ډېر څه کړي دي او ډېر څه ویلي دي، او دا یوه ثابته خبره ده. او همدارنګه که موږ د خپل ګران هیواد افغانستان تاریخ ته متوجه شو، که زرغونه انا ده، که رابعه بلخي ده، که ګوهر شاد بیګم ده، که نازو انا ده او یا د میوند ملاله ده، او همدارنګه زموږ د وروستیو پیښو ناهیدانې دي، دوه ناهید دي چې یو د کمونیستي رژیم پر ضد باندې د پوهنتون په مظاهراتو کې راپاڅېده او هلته شهیده شوه په ډېرې بې رحمۍ سره. او همدارنګه بله ناهید چې کله تنظیمونو کابل ونیولو او هغې د خپل عفت او د خپل عزت ځان د ساتلو په خاطر ځان قرباني کړو، خپل عفت او عزت یې وساتلو. همدارنګه ټول انساني تاریخ بې له ښځو نه تکمیله دی. او کله کله داسې یو خبرې یو دغه ویل کېږي چې یا د مذهب په هکله یا د کلتور په هکله یا د نورو قصو چې ښځه نیمګړې ده او یا څنګه ده او یا څنګه، در حال چې داسې نه ده. مذهبونو ښځو ته ډېر زیات اهمیت ورکړی، خاصتا اسلام. کلتورونو ډېر زیات اهمیت ښځو ته ورکړی دی، خاصتا په پښتنو کې دغه څو نومونه چې تاسو ته ما یاد کړل او تاسو زما نه ښه په دې خبرو باندې پوهیږئ او دا کېږي. خو بیبي خدیجه څوک وه؟ بیبي خدیجه تاسې پوهیږئ چې د مکې ډېره مشهوره، پاک لمنې، معتبره، معززه مېرمن وه. او د څه وخت چې نبي علیه السلام په مکه کې 25 کلن کېږي نو دغه وخت کې کونډه ده، ډېر مال او زندګي او دارایي لري. او کله چې د پیغمبر علیه السلام د امانتدارۍ نه خبرېږي نو دې ته وړاندیز کوي چې زما په مال باندې که ته تجارت وکړې او زما غلام میسره به تا سره لاړ شي. هماغه و چې د شام په لوري ځي او کله چې بیت راګرځي میسره بیبي خدیجې ته، امنا خدیجې ته د پیغمبر علیه السلام د اوصافو، د امانتدارۍ، د هر څه کیسې کوي، او چې دی داسې امین دی، داسې هوښیار دی، داسې
د ټولو کوایفو دې ته وایي هماغه چې بیبي خدیجه پر دې زړه بایلي او دې ته د نکاح وړاندیز کوي. بیبي خدیجې مخکې له دې نه چې پیغمبر علیه السلام ته د نکاح وړاندیز وکړي د قریشو سردارانو، مشرانو، ملکانو او دغه وخت ډېرو معتبرو خلکو دې ته د نکاح وړاندیز کړی و مګر دې قبول کړی نه و. خو دې چې پیغمبر علیه السلام ته د نکاح وړاندیز کوي هغه یې مني او خپلو ترونو ته وایي او هغه راځي د دې د کورنۍ باندې دې ته جرګه کوي او دا جرګې د لارې د دې سره د پیغمبر علیه السلام ژوند شریکېږي. او تاسې وګورئ چې کله په پیغمبر علیه السلام باندې وحي راځي او دی په غار حرا کې د داسې یو حالت ته ځي چې د دې دپاره ډېر ناشنا او ډېر سخت و د دې تحمل د دې دپاره. دا اولنی د تسل ځای څوک دی؟ بیبي خدیجه ده. اولنی د خبرې ځای څوک دی؟ بیبي خدیجه ده. او دی راځي او د دې دپاره چې ځان تسل کړي او خپله خبره یو ښه محرم سره د یو ښه همراز سره د یو ښه کس سره چې دې ته تسل ورکړي، دې په غېږ کې ونیسي او دې ته د مخکې مبارزې ډاډ او اطمینان ورکړي. هغه څوک دی؟ هغه یوه مېرمن ده. کومه مېرمن ده؟ امنا خدیجه ده. او هماغسې بیا نو د پیغمبرۍ نور دعوتونه او نورې بلنې د همدې ځای نه شروع کېږي. او کله چې بیبي خدیجه دا خپل د تره زوی ورقه بن نوفل ته بیایي او هغه بیا دې ته تسل ورکوي چې ته هغه کس چې دا هغه ملکه ده چې تا ته راغلې ده چې دا موسی ته هم راغلې وه، دا عیسی علیه السلام ته هم راغلې وه او ته پیغمبر یې بې له شکه او کشکې چې زه زلمی وې او تا د قوم شړي او زه به ستا لاسنیوی کوم. پیغمبر علیه السلام ورته ډېر تعجب وایي چې آیا ما به مې قوم شړي؟ هغې ورته دغه خلک چې دغسې بلنې ورکوي نو قوم یې ورسره مخالفت کوي او هغې شړي. زه به بیا نه یم چې تا سره ما به ستا سخت ملاتړ کړی وي. دا ټول تسل او دا ټولې خبرې دې ته د چا د لورې راځي؟ د امنا بیبي خدیجې د لورې راځي. د نن لپاره سلام علیکم، تر بیا.